اوس موږ تاسو راځو د الماني ژبې د عین سطحې د ګرامر د درسونو په لړۍ کې پنځم درس ته راځو. زموږ تاسو پنځم درس دی په باره کې د آرټیکل dort unter او د او بل دی موږ تاسو د داس په باره کې باندې ګورئ. موږ تاسو راځو وروسته بیا وایو د دغه داس او دغه داس ترمنځ فرق بیا وروسته وایو. اوس راځو اول آرټیکل ته. آرټیکل څه معنا؟ آرټیکل یعنی حرف معین، مشخص حرف، مشخص کلمه. څه معنا؟ یعنی چې موږ تاسو ته د یو شي جنسیت مشخصوي. لکه د مثال په ډول سره په انګلیسي کې موږ تاسو یا انګلیش کې موږ تاسو درو د he she it. he she it یعنی موږ تاسو ته معلوموي یو راښیي چې دا نارینه جنسیت دی، ښځینه جنسیت دی او که یا نیوټرل یا خنثی جنسیت دی. مثلا هی موږ تاسو د نارینه لپاره استفاده کوو، شي موږ تاسو د ښځینه لپاره او ایټ موږ تاسو د بیجانه شي لپاره، یا هم د حیواناتو لپاره په انګلیسي کې. خو په الماني کې داسې نه دی. اوس دلته په دغه درس کې زموږ تاسو مقصد اصلا د داس څخه دی، خو د مشخصوالي څخه هم نه دی. په دې معنا چې مشخصوالی چې د مشخصو نومونو دپاره استفاده کیږي هغه لاندې راځو په شپږم درس کې بیا موږ تاسو وایو. اوس په دې درس کې دلته موږ تاسو صرف دا وایو چې څنګه دلته په دې جمله کې څنګه موږ تاسو استفاده کولی شو یو آرټیکل. مثلا دلته موږ تاسو وایو چې wo ist mein Deutschbuch؟ د ما Deutschbuch یا د الماني ژبې کتاب چیرته دی؟ پوښتنه کوو. wo معنا چیرته، ist دی، mein Deutschbuch د ما د الماني ژبې کتاب. دا چې دا وی فراګه ده، وی فراګه ده ځکه چې wo راغلی وسط جمله کې. اوس دلته ځواب ورکوي چې das ist، das آرټیکل چې دی دلته das دی، das ist im Kopf. وای هغه یعنی دغه ډویش بوخ چې دی، ګورې دلته موږ تاسو مقصد د څه شي نه دی، څه شی په کار دی؟ ډویش بوخ. د بوخ هغه چې دی دا خپل یو بیجانه شی دی، د دې لپاره موږ تاسو داس استفاده کوو. ښه داس استفاده کوو. داس چې دی اوس د دې دلته هم دغه د دې سره یعنی یو ارتباط هم ورته ورکړو د دې سره. das ist im Kopf. وای دا چې دی دا په یعنی د الماني کتاب په کوفر کې دی. کوفر هغه بکس ته وایي، اکثره موږ تاسو په پښتو کې ورته ډیپلوماټ بکس وایو، هغه بکس ته کوفر وایي. بل راځو kennst du Frau Scheller؟ آیا kennst du پیژنې ته Frau Scheller اغلې شیلر، هغه ښځه چې ده؟ دلته په ځواب کې ورته وایي یا die kenne ich. وایي هو دی معنا دغه ښځه، دی یعنی د دې آرټیکل دی، دی د ښځې مؤنث لپاره موږ تاسو دی استفاده کوو آرټیکل. دی kenne ich وایي او زه هغه پیژنم. دی ist، دی یعنی بیرته دا ښځه بیا ښیي، دی ist Ärztin، هغه یوه ډاکټره ده. ښه اوس راځو په دې ځای کې یعنې موږ تاسو مقصد په دې ځای کې دغه آرټیکل وځنې او بل مقصد مو دا و چې موږ تاسو په جمله کې مثلا دلته راغی، د هغې نه وروسته بیا موږ تاسو دلته د هغې یعنې وروسته چې د هغې باره کې معلومات ورکوو د هغې آرټیکل باید استفاده کړو. یا آرټیکل یا پرسونال پرونامن، چې پرسونال پرونامن موږ تاسو په تیر درس کې وویلې. ښه اوس راځو وروسته د هغې څخه dort unter. dort unter معنا dort معنا هلته، دا معنا دلته. هلته dort معنا هلته، unter او دا معنا دلته. دا هلته او دلته دا څنګه موږ تاسو په جملو کې استفاده کوو؟ لکه موږ تاسو پښتو کې هم وایو چې ته هلته تللی، مثلا یو ځای نوم ورته ښیو. مثلا دلته په جمله کې راغلی warst du schon mal in Hamburg؟ یعنی یو سړی دی اوس په هامبورګ کې دی یا اوس په کابل کې دی، ته ور د هغې نه پوښتنه کوي چې آیا ته مخکې هم راغلی یا مخکې هم دلته وې؟ warst du schon mal in Hamburg؟
وای آیا ته مخکې په هامبورګ کې وې؟ په ځواب کې ورته وایي چې dort یعنی د دغه هغه په باره کې اوس معلومات ورکوي. هلته یعنی وایي ته مخکې په هامبورګ کې وې، هغه هامبورګ چې په هغه ځای کې چې هلته خلک خبرې کوي dort spricht man Russisch und Deutsch. وایي هلته چې خلک خبرې کوي په روسي او الماني ژبه باندې. یعنی دلته بیا د هامبورګ په باره کې باندې بیا نور معلومات پسې ورکړي. یعنی ته مخکې په هامبورګ کې وې، هلته چې خلک په دغه ژبه باندې خبرې کوي. وروسته دی gehen wir am Montag ins Kino. وایي آیا موږ د دوشنبې په ورځ باندې ins Kino هغه ته ځو، سینما ته؟ دلته ورته وایي چې tut mir leid, da kann ich nicht. وایي بښنه غواړم، tut mir leid بښنه غواړم، sorry چې په انګلیسي کې موږ تاسو لرو I am sorry, da kann ich nicht دلته زه نشم کولی. دا دلته معنا ده یعنی دلته زه نشم تللی، دلته دا کینو ته یا سینما ته یعنی دلته زه نشم تللی. da kann ich nicht. بل دی warst du schon mal im Japan یا in Japan. وایي آیا ته مخکې په جاپان کې وې یا مخکې د دې نه جاپان ته راغلی یا د مخکې د دې نه جاپان لیدلی؟ دا ورته وایي چې nein, da war ich noch nicht. وایي نه ته تر اوسه پورې زه دلته نه وم، یعنی تر اوسه پورې زه دلته نه یم راغلی، دا مې لومړی ځل دی. یعنی dort هلته دا دلته. راځو بل درس ته. بل هغه دی عنوان دی das. ما تاسو ته په د ویډیو په سر کې ویلی چې د دې das او هلته پورته چې دی د هغې das ترمنځ فرق څه شی دی. اوس راځو دلته ګورئ ښه دا دی ګورئ په دې جمله کې موږ تاسو وایو چې wo ist mein Deutschbuch. په ځواب کې ورته وایي چې das ist im Koffer. وایي هغه په بکس کې دی. اوس دلته دی بل داس موږ تاسو لرو. دلته هم یو جمله ده Cola, Wasser, Cappuccino, das macht 8,90 €. دلته ورته وایي چې دلته موږ تاسو مثلا په پښتو کې وایي چې مثلا دکاندار موږ تاسو ته یو 3 شیان وتلل یا 3 شیان یې راکړل. موږ تاسو وایي چې مثلا کولا، واسر او کاپوچینو یعنی کوکا کولا، اوبه او کاپوچینو یو ډول له قهوې دی. وایي دا چې دي یعنی 3 شیانه کېښول چې مثلا وایي کولا، مثلا کوکا کولا، اوبه او کاپوچینو دا کېږي 8 € او 90 سنټه یا دا کېږي 10 €. مثلا دلته دغه دا چې دی دا کېږي دومره، دغه دا ته داسې استفاده کېږي. مثلا زه وایم چې 14 مثلا زه وایم چې 4 ضرب 4 کېږي، بیا سوچ ونیسم ځان سره فکر وکړم بیا وایم چې دا کېږي مثلا 14 دا کېږي 14 4 ضرب 4 بیا سوچ ونیسم وایم دا کېږي 14. دغه دا چې دی دلته دغه دا چې وایو دغه دا ته هم داس استفاده کېږي. اوس دلته د دغه داس او د دغه داس ترمنځ هیله کوم چې تاسو ته فرق معلوم شوی. مثلا دلته راځو دلته په دې ځای کې یو بل هغه زده کوو چې موږ تاسو څنګه اشاریه علامه د اشاریه چې مثلا یو څو اشاریه څو چې وایو موږ تاسو دا څنګه وایو په الماني ژبه کې. مثلا دلته موږ ویلی چې das macht 8 €، ایرو ته ایغو وایي ایغو آر ما تاسو ته ویلي وو په د الفبا په لومړني درس کې ما تاسو ته ویلي وو چې آر په زیاتره ځایو کې اغ تلفظ کېږي یا ایر او یا هم اغ. زیاتره وخت چې په منځ د کلمې کې راشي اغ تلفظ کېږي لکه دلته چې اوس راغلی ایغو.
Das macht 8,90 € مطلب دا چې دا 8 € او 90 سنټه کېږي. دا موږ تاسو دلته ګورئ دا هم دلته ویلی چې موږ تاسو اول هغه پوره عدد چې دی هغه وایو د هغې سره ایرو یادوو او وروسته بیا هغه اشاریې نه وروسته چې کوم عدد راځي بیا صرف هغه وایو. نو په دې سره موږ تاسو کولی شو چې یو اشاریه عدد په الماني ژبه کې وویلی شو. مثلا 0.30 دی. دا څنګه وایو؟ شلو ته 20 وایي. 20 € یعنی مکمل عدد د عدد سره به اورو یاد کی اورو und او وروسته د اشارې نه څو دی und 30 0.4 100 € und 4. ښه وروسته د هغې څخه موږ تاسو لرو kommst du am Freitag وایي آیا تاسو د جمعې په ورځ راځئ. دلته ورته وایي چې Freitag د جمعې ورځ هغه ورته یا das geht وایي هو کولی شم یا هو د امکان لري یا راتلی شم. ښه دا شو موږ تاسو پنځم درس. پنځم درس کې مهم هغه دا و چې موږ تاسو په دې ځای کې هغه داس چې په آرټیکل په حیث باندې استفاده کیږي او هغه داس چې موږ تاسو همداسې استفاده کوو د هغې ترمنځ فرق هم وپېژندو او بل موږ تاسو څنګه ویلی شو چې هلته او دلته. مثلا زه وایم چې تاسو هلته لاړ شئ geht dort یعنی هلته لاړ شه. geht dort mein Freund ist da. هلته لاړ شه هلته د ما دوست هلته دی د ما ملګری هلته شته یا هلته دی. دا معنا شته یا دی یا موجود دی. دا موږ تاسو په هغه کې هم ویلی شو چې مثلا وایو حاضري چې کله اخلي موږ تاسو مثلا که استاد نوم واخلي ته موږ ورته وایي چې ich bin da زه حاضر یم. دا یعنی حاضر یم موجود یم موجودیت ښیي موجود ته وایي. دا شو زموږ تاسو د الماني ژبې د عین سطحې د پنځم درس شو. د نور درسونو لپاره زموږ سره اوسئ.